د خوراک آداب: اول دسترخوان اوارول، ستارخان یعنی کوم داسې شی اوارول چې په هغه باندې مړۍ بالا پرته وي. دوم تر خوراک له مخه خپل دواړه لاسونه پرېمینځل. دریم د خوراک تر شروع کولو له مخه د مړۍ د شروع دعا ویل، یعنی بسم الله و برکت الله. څلورم د سنت طریقې مطابق کښېنستل، یعنی یا په یو زنګانه باندې یا په دواړو زنګنو باندې کښېنستل، لکه د اتحیات شکل، یا یوه ګونډه جګه درول، سیده درول، په بله کښېنستل. پنځم په ښي لاس باندې خوراک کول. شپږم له خپله طرفه خوراک کول. اووم په درو ګوتو باندې خوراک کول. اتم که چیرې ګوله ولویځي او بیرته د راخیستلو د صفا کولو امکان یې، نو هغه ګوله راخیستل، صفا کول او خوړل. نم هغه لوښی او ګوتې په څټل، یعنی کله وار لنده مړۍ مثلا که سالن یا هغه خو بیا ډوډۍ صفا کړي یا بل شی اکثره پاته کېږي بیرته، خو که لنده مړۍ شوروا یي نو بیا اکثره دا پیښیږي. نو نم ادب دا د سیاکه لوښی که ګوتې خوراک باندې ککړ و هغه صفا کول، څټل. لسم د خوراک په وخت کې څنګ نوال. یولسم په خوراک کې څه عیب نه رایستل، چې دا رقم بیکاره خوراک دی د خوراک عیب نه بیانول، په هغه کې عیب نه رایستل. دولسم ډیر زیات ګرم خوراک نه کول. دیارلسم د خوراک وروسته خوله پرېمینځل او لاسونه پرېمینځل دواړه. څوارلسم له خوراک وروسته د ډوډۍ د اخیر دعا ویل. دا یوه یادونه کوم چې انشاءالله په راروان وخت کې به بیا هغه کومې چې دعاوې دي، ډوډۍ دعا، صحبة الخلا، د مسجد دا دعاګانو به بیا انشاءالله یوه سلسله چې خدای پاک توفیق راکړي وخت پیدا کړو بیا شروع کوو. نو څوارلسم د ډوډۍ د اخیر دعا ویل، چې ډوډۍ چې فارغه سي هغه دعا ویل: الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. کم از کم دا دعا ویل. دغه څو کتابونو نورې اوږدې دعاوې یا نورې دعاوې هم را نقل کړي دي، خو هغه دغه لنډه دعا جامع معنی دعا ده، نو دغه دعا له خوراکه وروسته ویل.